السلام علیکم. د نن تازه او ښه خبرونه. د کرکټ په برخه کې د نورو ویاړونو ترڅنګ په لومړي ځل یو افغان په بهرني تجارتي لیګ کې روزونکی ټاکل شوی دی. د افغانستان پخوانی کرکټر او د کرکټ بورډ پخوانی سرپرست اجرایي رئیس اسدالله خان د ابوظبي ټي10 لیګ کې د ډیکن ګلیډیټرز لوبډلې د روزونکي په توګه ټاکل شوی دی. اسدالله خان هغه روزونکی دی چې تر مشرۍ لاندې یې سږ کال د کابل بازانو لوبډلې د شپږیزې اتلولي وګټله. راشد خان ته یو بل ویاړ. راشد خان په ګوګل او سیده بال کولو کې یو بل چیلنج هم ګټلی دی او په نړۍ کې تر ټولو ډیر وژونکی اوټ کوونکی بالر دی. راشد خان نن د استرالیا په بیګ باش یا BPL لیګ کې 4 اورونو کې 18 منډې ورکړې او 3 مهم لوبغاړي وسوځول. نن نور احمد لکنوال 14 کلن سو. کلیزې دې ورته مبارک وي او په بیګ باش سیالیو کې خپل دویمه وکټ هم واخیستل. د انګلستان کرکټ ملي لوبډله د 2 ټیسټ او 3 ورځنیو سیالیو په مخه سریلانکا ته ورسېده. موین علي وایي عبادت کولو مې هیڅ طاقت نشي ایسارولی. د انګلستان کرکټ ملي لوبډلې مسلمان لوبغاړی موین علي وایي کله چې د لوبې پر مهال د لمانځه وخت سي له لوبساره اجازه اخلم او لمونځ کوم. هغه وایي هر څوک چې په خپله برخه کې له ځانه ښه عمل کوونکی جوړ کړي او په دې کار هیڅ نه شرمیږي. هغه زیاتوي اسلام زما په ژوند کې له هر څه زیات اهمیت لري او د دې لپاره نړیوال کرکټ هم پرې شوی سم. موین علي د دې ترڅنګ ویل دي که څوک په رښتیا د عبادت کولو شوق لري د نړۍ هیڅ طاقت یې نشي ترې ایسارولی. نو زما هم د ټولو مسلمانانو څخه همدا هیله ده چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دي که په هر ځای کې دي که په هر کار کې مصروف یې باید چې د لمانځه وخت د عبادت ټیم راسي دوی باید هغه کارونه پرېږدي او خپل لمونځ ترسره کړي. دا زموږ د نن ورځې ویډیو. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ، چینل در سره سبسکرایب کړئ، د نور ملګرو سره هم شیر کړئ. تر بیا د الله په امان.